دا ہر قسم اسلامی کیسٹو د ملاویدو پتہ یاد ساتي ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم مرگرو دا قرآن کریم دا دور تفسیر داغی افتتاحی روز دا حسب سابق اکثر مرگرو تمعلوم نہ اور داغے باوجود بیاہم دا احساس ضروری ہے کہ دا یو عظیم الشان کار ہے. دا دنیا یو معمولی کار شروع کول بلکہ دین کی اوکار شروع کول دا غټولنا عظیم کار او غټ کار نو درون کار او دارے چې کوم مونږه استاد سوداغه عزم کړی درنواله ہوتا استا معلوم نے کہ اللہ تعالی فرمائی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقیناً من رالیگو بتا دبرنا لکہ القائی دید سی دبرنا و شیخ کترا غرزی دس سوینا چی درننا ثقل دائے محسوسی ہم دے اور ثقل دائے معنوی ہم دے. محسوسی ثقل داو
کہ حدیث صحیح کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغبان بچنوی وحی راتلا صف جمی کی پاغبان بخولی رالے ادیو صحابی و پتون مانے پتون پروتو دواہی بوقت کی آغوی ماں بانے دوما زور راغے نزدے ہوئے چیز ماں پتون ماتشے ہوئے دارنگی داغی دا سقلی و اندازہ قرآن کریم ذکر کی لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل کشریمون نازل کرے دا قرآن پا غر اغلم آغا شعور ورکڑے کم چیز انسانی لرائیتو خاشعا متصدع من خشیت اللہ خام خوابتا سولی تالی دلوے کہ دا غرب سکے دے دے با ٹکڑے کے دے دا بڑی راجزی کولے ولی دا اللہ دا خشیت دواجے دا ایکی اشارت سکھلے محسوسی و معنوی دوار ہوتا دا کہ قرآن کریم دو مدرون کتاب دے جو غرونہ ہم دیتا نشی دی ٹنگے دلے خامخواہ دائی جمود دائی کلکوالے سخوالے پا قرآن سر نرمش نو دارنگی پدے کے اس السقل معنوی دا اشارہ دا جو قرآن کریم کے معنوی سقل ہم دا دے چدا پو انسان کی سکے چبل کی پغر کی ہم خشیت پیدا کی پغرون کی باحجار کی غرون جمادات کی گٹو کی پری ٹولو کی اللہ تعالی خشوع چولے دا قرآن کریم نے معلوم دا خشیت بگئے چولے لیکن قرآن کریم پوجبان خشیت ذاتی کی چاغین درجات تصدو اور خشوع بیا جوڑ شی عاجزی اللہ تقی و خالص چوی نو قرآن کریم ثقیل دارنگ معنوی ثقل کی دا ہم ثقل لے چدا دیر مصیبت تو تکلیف اور مشقت تیرول غاڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگ صحابہ کرام اگی ددے پر رسولو کی نصابو ددے پر لسلو کی ہم سمرت تکالیف برداشت کری دغت تکلیفونا برداشت کول دے تاصل کی ہوئی ثقل معنوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹک داغب و نزول کے خدرے ثقل و گما مثال کے پیش کو پر رسولو کی سمت تکالیف دی چداغ تکالیف و اندازوں نے نشو کولے عائشہ رضی اللہ عنہا ادے تپوس کی یا رسول اللہ دو خود دروازے نہ زیادہ سخت پتاشر تی رشیدہ دیکھو خود روز کی سختی اغلاو چی مرگری اغین تر بترشول اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سویش دیشو چی بزمکر آپریوت خودی تو پید وسپنی چی داغا پا سر بانے وا ناغم ما تکڑیشوا نو داغی دا وجن پا سر کی زخم جوڑ شو او یو غاخی چی اغانیابو تا قریب دے سنیور توئی اغا غاخی مات شو دوما تکلیفون برال وینے دا مخ مبارک نبیگی دوم روینے چی فاطمہ رضی اللہ عنہا
اغوی چې علی رضی الله عنه اوبر وړلې ما داغه په بو باندې علاج کاو چیر داوی نه ودرېږي ځکه یو علاج دی لیکن انا ودرېدله اخر بیا مې یو پوزه اوسېزه او داغي ګرم ایرمه پاغه زخمونو کې ور کړم بیا لغوی نه ودرېد ددا سے سخت روزنه بل سخت پتا تیر شي ناغو تو فرمایل یا عائشہ استاد قوم دلاسا د دین نور سخت په ما مکه کې تیری شي دي دلا وړاوي تا پته نه اوري واقعات چې نبی صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې چې د حرمت زو مشرکان هم داغه حرمت او دایې د عزت لحاظ بسات لیکن نبی صلی الله علیه وسلم له پکې امن نه ورکاو کله دا غاړه د صادره شولې راخ کله مړای ول خپکړې ابو بکر رضی الله عنه راغله هغه بیا اخلاص کړي کله د سجدي حالت کې دا لری کلمی ډک لری دای راوړي او داغه پشا او سټ باندې چولی دي تر دې چې هغه خزیدې نشو او سجدي نه سر نشو پورته کوله تر دې چې فاطمه رضی الله عنها علاقه تن راخ کړ علی هذا القياس دا ټول تکالیف مصیبتونه دا متعلق دي د قران کریم د رسول سره دا ثقيل کتاب ہے قران کریم لبجی خلق راتل صحابہ مرګری داغي هغه حالت د ضعف چې د خراس کا کوم سو انتظام نو سو پتہ نه لګیرا لیکن هغه د دې سپروانه نه کړي بس توکلنا لله هغه ابو هريره رضی الله عنه وای هغه وخت ما ته یاد ده چې ډېر ورځې شوې ما ډوډۍ لیدلې نه نو کله مې یو ځل په لار کې دې لپاره کېناستم چې څوک نه تپوسو کې چې ډوډۍ خوړلې وکړه نو مرګي براتل صاحبانو دوا پاسه ما وته ورګه او مسلې تپوس نه کوم مسله به مال راتله خو مطلب مې دا و چې دې راته وي چې ډوډۍ خوړل وکړه نورم تکالیف داغی د لباس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ته درس کو نمو یو ول تشات کیناسو ولی زم یو صادر مو وی چې اسنه چې مخامخ شو عورتم ښکار نه شي جت خیر غلطه وی چې نه خیر په حلقه کې نه خپل عورت پټو ساته حدیث رائی 10 مرګری مو چې دای په ټول بدن به یو صادرګیو هغه مونږ وا چا پیرول نشن سټ سربم تړلو او ختمم په لاس باندې راټینګاو د دې لپاره چې عورت منکشف نشي چرتا سجده کې با اکثر به شاته طرف تا شاته سو ګلاړو نږدې او شای زموږ عورت لیدل نہ سخته د خوراک او د سکال د لباس د جامو دا ټولې چا تیر کړي قران والو هغه خلق چاغي قران کریم مون ترا رسول دی نه دغه تکالیف او دا مصیبتونه تیر کړي ذکر دې قول ثقيل وای ثقيل دې طریقه تربیتم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله چې چا تپوس کړی یا رسول الله کم یو عمل بہتر دے کم عمل بہتر دے ہر چاہتے دا مناسب جواب ورکڑے ندائم متفرمائلی اطعام الطعام اول داری چسو خلق اللہ روٹے ورکے
دای د ډوډۍ تنظیم کې دې د پاره چې د الله دین تراجم شي. نو دارنګ ورد السلام علی من تعرف ولا تعرف، جواب سلام سلام کول او داغي جوابونه کته پیجنې چې دا زما خاص مرګ او کنه پیجنې عمومی معرفت دی چې مسلمان دی. دا اخلاق ول خودل دا د دې د پاره چې د قران کریم دعوت خلق ته ورسی. بیا دا غي سره سره بل مقام دار چې دا داسې عمل دی چې الله په خپل فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. د تورات انجیل نه بعد مونږه دا کتاب ورک قران کریم او د میراث په تور مرک اورثنا میراث وی دي ته چې سنباله با وارث هغه چې میراث سنبال کی او مفت کې او تاثیر شي مفت کې چالم دا کتاب ورک هغه چاله چې مونږ ورکړو د خپل بندگانو د میان. بندگان خدای الله ډیر دي، عباد ډیر دي، لیکن کم کسان چې د قران د پاره مختص کیږي دا پر بندگانوں کے خاص کسانی اور ددی استفاء اللہ تعالی کی ددی پزلون کی وائشی شراش قرآن ازدکے ددی زلون کی وائشی شد قرآن کریم خدمتوں کے دا استفاء کی اللہ قرآن کریم والوتے ہم مصطفیٰ ویلی ورکڑشی اور حدیث کی مدائز صریح تعبیروں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پتا سو ټولو کې اے صحابه کرامو اگر چې څوک جہاد کوي، څوک دعوت کوي، تبلیغ کوي، څوک زمینداری کوي، تجارت کوي، ټیک د خکارونه کوي، په ټولو کې خکار څوک کوي چې قرآن زکی او خلق ته کوي. په دې جمله یقین پکار دی دانه چې اصل لسانی زبانی جمع خرج سره خلق دا حدیث وئی او حالدار چې عمل پہ نہیں. قرآن فضیلتون ذکر کی اور قرآن زکینا قرآن لوقت نہ اور کئی اوپر کتاب اور تخکاری دا یو عظیم انعام دے مونگا اگن اللہ تعالیٰ پمونگ بانے اور پایا خلق بانے چاہیے قرآن کریم تک کی نولی دی پدے دور کی دا قرآن کریم خدمت تے کے نولی دی دا عثمان زرانو شاگرد ابو عبد الرحمن راوی ددا حدیث اوی مات چاوی چې نن خدا خلق کہ صحابہ کرام اور رسنی دور کے تابعین دور کے ٹھیک ہے مختلف کارونه پیدا شو سب کی سے جہادونه او قرآن کی جنگونه د اجتهاد پتور ماته ته پدې کې سوال نه علي هغه دا حدیث ما اوریدل دا عثمان زران ہونا چاغوی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نو اقعدنی هذا المقعد دی حدیث زبری سیٹ بانے کینو لے مقعد دی زمانے کی سیٹ تو ہے پدیزے کی زکینو لے ناس ولم دی د پارش د دین غرش کار ما تبل نہ معلومی نو ټیک د دنیا کې نورم خکارونه شتا او چې کله چا وسر سی پاره خکارونو کې شمولیتو کی اشتراکو کی خمونگا دا ټولو کارونه بہتر کار دا گنو دا دے حدیث و دا دے آیت پا بنا نور خلق چې سکی ٹھیک دا آیت پار دیم دا فضیلت نصوص وئی خود دا دے کار نمونگ تا بہتر کار بل نخ کاری و حقیقتم دار شاید زمانہ کے
شیطان حقیقت کې د قرآن دشمنی کړي ده. نو پردي خلق څه کوي چې خپل خلق هم دې طرف ته تعرض توجه ډیر کم ساتي. مدارس شتره ډیر جامعات لیلی یونیورسٹی کتابونو بای کې لوستل کی تخصصات په کی کیږي، لیکن قرآن کریم ته توجه کم ده. تخصص کی خلق په فتوو کې کوي، چاہے تو تخصص په فقہ کې وي، اصل کی تخصصات کی په احادیث کې مبازي، لیکن تخصص د قرآن طرف ته توجه نشته. عرب علماء سرم زما خبري اغیم دری قائل دی چې واقعي د قرآن جهت طرف ته چې کوم توجه پکار د ناغا مونږ چانه نه کړي. ولې زیات نه زیات غي یو ابن کثیر وی په سلو کالو کې چرتا خپل هغه اعتراف کوي چې د قرآن د فهم د پاره چې کوم توجه پکار دا نشته په عالم کې الا ماشاء الله. شته حفظ مدرسې شته، د قرات مدرسې شته، بشمار شته. خاص کر نن دور کې دای خډیر تکثیر او کثرت ده. سو په کې دنیوي مفادات هم ډیر دي فی سخلی د حفظ د پاره قرات د پاره پای شری. لیکن د قرآن کریم د فهم او د پوهې د پاره چاہے ته تفسیر وي اے تفهیم وي، هغه طرف ته توجه هغه مدارس کې نه چې په کم کې حفظ کی ان حافظان ته توجه ورکړي چې دا قرآن ذکول غواړي. تعلم داغه حفظ ته نه وي، حفظ خو یو درجه ده، صرف داغه مقصدونه ذکول ته ویل کی. عظیم کار سره معنی قرآن کریم د دې فهم، د دې فراست، د دې فقاهت او د صحابه کرامو دورو. حدیث راځي د عبد الله مسعود رضی الله عنه چې ورسره سورہ بقره کې او مقام کې تفسیر قرطبی هغه نقل کړي. هغه صحابه ته وی چې نن تاسو په داسې زمانہ کې نن تاسو په داسې دور کې چې فقها تاسو ډیر دی او علما دا قرآن کم دي. هغه خلک چې په قرآن پوهیږي دا ډیر دي، کم چې د قرآن قاریان معنی حفاظ دي نا کم دي. اور سردام ذکر کی تاسو نن په داسې دور کې چې ورکون کی صدقات کون کی خیراتونه کون کی مسکینانو تدا ډیر دي، سوالګری کم دي. نو په دور کې سوال کوئی شرط ډیر ضرورت په بنا او خلکو په خپل محتاج او خلکو ته نفقه ورکولې، ډوډۍ ورکولا، خوراک به ورکاو. درې مې تاسو په داسې دور کې چې تاسو منځونه وګد دي او تاسو خطبه لنډي، ولې منځ مقصدی شی راکړ. واقعي تاسو مقصد ته توجه ده. تاسو چې کوم منځ کوي خو وګد منځ دي. واقعي د سنت په اتباع چې سړی کوم منځ کوي ناغه وګدي. یو خو گزارلی کنه چې منځ مې گزاروي دې چې بار وغورځي زر زریو کی زر زر نا. سنت کم از کم حدیث مشکات کی طاقت لی اور داغے په مطابق باندې منس کئ ناغه مون وګد راځي. نو صحابو ته او خطبه تاسو مختصری ځکه یو وګدوګ د تقریرونه زمون پشان وګدوګ د خطبه د دور پشان دا نه داغي دا غنټه دا یو نیمه فلانی فلانی احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم کی ثابت تھی، مختصر خبر ہے وکړه بس. بیا فرمایل ہاں رستو ودا سی زمانہ راشي
او خی شداد قیامت دا علامات نہ بئی چپائے کہ قراء دا قرآن بڈیری فقہا با کمی قراء سی حافظان قاریان صرف دا قرآن ظاہری الفاظ لستن کی دری خدمت کون کی دری مدارس بڈیری لیکن دا قرآن فام و پوئے والا بڈیر کمی ادا واقعیت دے دارنگی سوالگری بڈیری محتاجان بڈیری سوال بکئی سکھ پر ضرورت سکھ بے ضرورت اور کون کی بکمی اور کون کی بخیلان شی اکثر کا بالفرض شاہ کی توحیدی کا نا دا توحید نہ بعد آگ کے امساک کا بخل پیدا شی کرا کو زکات ہم نے اور کہی ہاں اویلے ہیلی جوڑی کی جمع پدیسیس کی پلان کی موری سے میری کہ پدیسیس کی زکات نشتا اور پدی کی نشتا اور کی نشتا اور کہ زکات اڑ اور کئی نو فی سبیل اللہ انفاق چن فی المال حقا سوى الزکات حدیث رہی پا مال کے گولے نور حقوق فریضہ شتر زکات نہ علاوہ لیکن آدھیڑو ورکی نہ طور پہ قرآن سر امدادوں کا فی سبیل اللہ سے مددوں کا یار زکات میں ختم کرے زکات تے ختم کرے منگتا تو دا نہیں جی زکات رکھ دائیں گے فرمائی 10 زمانہ برائشی بتا سو منظور با مختصر کو خطبی با اگدی ہوا ہے پل پردی ٹول اس پری کے اختری منظوگری اور خطبہ کلوی من سنت خطبہ وائے ہوں گا پولاڑ سنت خطبہ نہ سنت سنگ شیشیو گھنٹہ خطبہ وائے امون سرا 15 منٹ کی کہے اگدے کل پائے کہ دوما اگد تقرون شی چی یونی گھنٹہ پائے تیرے شی اول وقت تم تفوت شی دا خپل او پردی ټول داسې کوي او کی زګه چې اوس پیشنګوئی وي د دې رشتہ کی کا او مقصد دار چې کول نه پکار نو بار صورت دا دور دا سره چې واقعي دی کې د قران کریم پوهه حاصلون ډېر کم دا مو چې تاسو ډېر راځم شي کم چې قران کریم باندې ځان نه پوهه غساسونه ډېر دی ډېر زیات دی کہ نور سیزون طرف دائی توجہ دا دنیاوی تا توجہ خلا جدا پا دین کی چیکم علمون تا توجہ دا اور قرآن کریم فام طرف تا نشتا نا خلق چرے اغزمون ڈیر دی بار صورت دا قول ثقیلو دا دیر پارا دا دیر قربانے ضرورت تے بیا خاص کر زمین دا دورہ یا دنور مرگرو دا حقیقت کی زمینگا دا خلق دا معروف لفظ مطابق دا یو چھیلہ دا خود زمینگا چھیلہ سلوے خرزی نہیں 50 خرزی انشاءاللہ را 50 خرزی دیتا خمسینات ہوئی 40 نہیں دے 50 سورو کی خالص چکم کار کول منگ غواړو توجہ صرف اگے تکول پکار دی خپل اوقات خپل طاقتونه قوات خپل سمع و بصر اټول چې دې طرف ته متوجه شي چې الله ممتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا فی سبیلک سیدا دعا الله نه غواړو چې الله زمو وګونه زمو سترګې زمو قوتونه پای باندې موږ لا فائدہ راکې هغه ذریعہ وګرځي د پاره دی چې موږ په قران کریم پوښ چې ټول توجهات بس دې طرف ته شي دا توجه چې نه نن مې ورګه پلان کې کار دی نن مې مهمان راغلي انن پلان کې کې خادي او پلان کې کې غم دی
علوم د قرآن کی خاص کر مانے علوم د دین او علم قرآن د دې منافعات چې د دنیا سره ده نور سيزون سره نشته د دوړ او ځکیږي نه چې کله انسان دنیا تم توجه هی نو بیا دین ته علم ته هغه توجه نشي پیدا کړي او نه داغه حق دے ادا کول شي قرآن کریم کی ذکر ابتدائی سورتوں کی فرمائل تبتل الیہ تبتیلا دا قرآن اصول لکھو قرآن کو حاصل ہے سورہ مزمل کی دائی اصول ذکر کر گئی یا المزمل قم اللیل ستا پزیمہ قرآن دے مزمل دایتی جو قرآن بوجھ چاپوا وګو باندې پروتي زکیه یا بنت اخی نصف حواله دفتر قوم الليل د شپې و قیام کا ہے قیام الليل دا جدا مسئلہ واجب دے سنت دے سنت دے ٹھیک دا ولیکن معمولی سنت نے دا عمل دے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذر تی شرط پادشاہ دے کنی نے پادشاہ دان د شپې قیام او دانش دا طالبان د پاره نشته قیام الليل نہ طالب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور جماعت کی بغد کېده او دې طالب یو دې وخت کې جماعت کې ودیو علم کوي سبق کوي ناغوی ماوی یہ خوب میں شرطولی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بیان کرے واقعی میں اوزل خوب لی دا ملائک رال نزی اور طرف تروان کرم دے روجر ادم پاک پری کہ بل ملک مخل آگئے اوی ویل چی خیر تی یری گا مخلاص کرم تے ندا خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولے شو زما خور ہوتے ویلے زما رور دا خوب لی دلے اور فرمایا عبداللہ ابن عمر خسڑے خارمان چیز شپی قیام کولے نہ خط طالب دے خارمان نے تہجد کولے نو بیا بنی یڑے دے کہ ملائکہ بغور تن روانو لے گا دا مقام دریا دا مقام کہ بعض ساجد دشتے مصاب دے غیر مصاب دے نہ انتہائی کمال دے بکی ذکر اللہ تعالیٰ پا آدابو دا دعوت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اول کار دا آپ ذمہ دا کے خود سی دا شپی قیام کا ہے دا کسوک دا قرآن تعریف دے اوکا دا قرآن عالم دے مدرس دے ناغلا عدب دا بکار چاہ دا شپی دا قیام لحاظو کیا ہر شب قدرس اگر قدر بدانی دار شپی قدر بکار دے قدر دارے چی قیام اللیل کاغذ ورکات کولشی سلور کولشی سنت تو یولس پوری کولشی وہ مقصد پائے کہ دا قرآن لسل لی دا اصل کی دا قرآن یو مطالعی چیز شپی سڑے کی اور پائے کی اللہ طرف تا توجہ ہی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطن واقوى مقیلا نہایت خیستہ توجہ باعث پیدا کی دامو جمو مستالبان پر طالب گیرے کی تہجد بان زان عدد کے تبوینی چی سمہ برکات اللہ استاپ علم کی پیدا کی استاپ کارون کی سمہ پیدا کی وہ پائے کہ اللہ دا دب یخوش تبتل الیہ تبتیلا دی قرآن بیان لتا ہو دے اللہ طرف تا تبتل بکے تبتل دیتے نوی چیز دنیا کار مکو ان لکا فی النار سبحن طویل اور بسیشتا دا تبتل دے پیرانو نے دا تبتل دے اربعینات والوں نے چیز دنیا کار مکو ہے بلے کا وقتونو کی نا ٹھیک دے دنیا کار دشتا خدا سے کار مکو چتا تو قرآن نہ مشغولی مطلب دار ہے یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ
ایمان والو مالون اشتا مالون پیدا گٹھے بشیر ٹک دا زیگوے خو لیکن دا اللہ دا دین نم شت غافل نہ کی نو ٹک دا دنیا کار دے کئی سڑے دا دنیا باز توجہات دی خو لیکن دے وقت کیا اگر تبتل سماندہ توجہ و پتا غالی دا دنیاوی توجہاتنا علیہ وط کمال ترسیدیشی تبتل الیہ تبتیلا دا سو مانے دا قرآن کریم دا غیر دا برکات دا حصول دا پارا اللہ تعالیٰ خپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اداب کھولو چی دے اداب بانے ما دفشا و دارنگے دا طولو دعیانو دا قرآن دا پارا طولو طلباو دا قرآن دا پارا دا اداب دا اولی مارس کو دا درونوائی سے تعلق داری درون بوچ چی دا غیر آسانو لو کوشش پکاری دا اور دو سیزری کہ پائے دا دین مبنا دا یو سر محنت دا قانون شرعی مطابق دا مونگ چی سمگ اعمال کو یا شریعت کی مونگ تے سمگ رخولی دا عملون کول دیتا محنت ہوئی الدعیم سشی دے الدعا دا سور فاتحہ رٹول ادیان و خلاصہ دا پائے کہ داشتہ کن ایاک نعبدو کی محنت دے ایاک نستعین کی دعا دا بندگی کو اطاعت دا اللہ کو نہ محنت شو کو لیکن بغیر دا اللہ دا تضرون نہ کی اللہ نہ بمدد مغاڑے نہ قرآن کریم للے اور اللہ نہ غاڑے ہم عالم دے قرآن بیانی خدا اللہ نے دے مدد غاڑی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پریکار مشغولو ناغت دعا تلقین کو چی قال رب اشرح لی صدری موسیٰ علیہ السلام دا سے ہوئے کنے یہ رب دے استاد دین دا تبلیغ دا پارا دا دعوت دا پارا یو سوسوی دا مالا پکار دی یو میں شرح صدر دا علوم دا پارا پکار دی شرح صدر کے علمون امراضی شرح صدر کے صبر و استقلال امراضی تکالیف تیرول ہم راضی اور پسی اموئی سے وہ یسر لی امری یہ اللہ دا کار زما ماتا آسان کی ٹھیک دا دین کار دے گران اسباب دا یسر تم دا پیدا کی دا مخنا دیتا ٹریننگ ہوئی تیاری کی آگا واحلل عقدۃ من لسانی کہ سزے کہ میں جبہ نہیں چلی نو دا جبم زما کھلاو کی دا مرگری پوشی کنے یفقہو قولی التبراری یفقہوی ویلی یتعلمون چدا شاگردان زما قولی ازدکی نا چدا فقیحان شی معمولی علم کرے دا فقاحت علم کرے یفقہو قولی الدلیل دے پریوانی چی پا قول دا رسول بانے پویدل پا حدیث بانے پویدل تا فقاحت ہوئی کنے یفقہو قولی دا داب اللہ تعالیٰ غی تقول دا داب منتم نہیں کل قرآن شروع کوئے درس کے پخپلے کے بلتے ہوئے بیان و تقریر شروع کے نوائے رب اشرح لی صدری الاخری دارنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما تا اللہ چرت دان دی ویلی چی اللہ مال دنیا ڈیرہ کی دنیا ڈیرہ کی ماتے دے ڈیروالی ویلی چی رب زدنی علما یا رب زما علم دیر کے علم دا نبی سو علم دا قرآن چی اللہ زما قرآن کے علم دیر کے چی دا دعائم دا تاستا خولے چی ربی زدنی علما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دے دعا تا محتاج ہو وہ سم چلے من طول دے تا محتاج ہو چی اللہ زنگ پہ علم کی زیادت راولی ذکر علم خاص کر علم دا قرآن چلے دا محدود نہ چی پیوزے ادری گی کہتے ہیں ماں پلان کی تفسیر کرتے بس دا پورا دا ماں عزت دورہ کرے پلان کیجئے کہ بس دا پورا دا پلان کی استاد نے مویلے دا پورا دا نہ پورا نہ دا دا زیادت نورم غواڑی زیادت نورم اسباب شتا دارنگی منتے دعوت طریقہ کی خولی شوروں کے نقر
ربی انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یا رب ز پتا پنای غواړم چې د شیطان وسوسې مې زړه ترانه شي. شیطان توي مزه مړه قران لزان دنیا کارول نه کوي. کله تی دلته مزه مړه خو وا بیان غونتري به مزه وری اولیاء نه مې بزرګانم نه مني او کله به کیمامانم نه مني. دا ته شیطان وسوسې شي کا یا راشي مجلس تا او شیطان تو وسوسې شي. ذکر ورتوي دعا غواړي چې الله د شیطان د دې وسوسونم بچو ساتي. واعوذ بک رب ان یحضرون. الله پنای راکی چې دا شیطانان زموږ مجلس ترانه شي لاول خو بار لمسي چې بارو نه لمسي کی چې دل تراشي نو به دل لمسي. ذکر ورتدا دا خودلی دا خو عمومی ما يتعلق یعنی بهذا المجلس اس خصوصی آداب کہ تاؤ زائنہ خبر یہ اغزبی دار سے اول من ادب کو د جماعت دیکھو قرآن لا سراجون جماعت داخلی ہو کر نو داگر چی من واجب نہ گن بس اصحاب ظاہر و تو واجب ہوئی من وہی دا امر مسنون دے سنت جماعت داخل سے نو دو رکعتوں کے دا تحیت مسجد بم راشی پیو دس بانے ڈیر مرغے لگی در میں پا حدیث میں معامل راضی چاہ حدیث کی رئیس تاز بری اندامنوں کے 350 مفاصل دی دا جوڑو نے چی کا زم کو بدن کے 350 نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرتا ڈاکٹری نہ کرے خو اللہ تعالی خولیو نن ڈاکٹران ګوري نو واقعي وي دا رښتیا وي دا جوړونه کار کوي چې موږ ګرځو کا دا د الله نعمت ته نو د هر نعمت شکریا پکار دا نو هر ورځ چې 350 شکریا پکار صحابه کرام یا رسول الله دا وسو پورا کوي 350 نیک اعمال به روزه کوي نو وہ فرمایا ہاں ډیر دي دا تو صدقہ ور کی یا چاہتا قول معروف کی خداوت ور کی یا نور د چا سره احسانو کی د ظالم نے اخلاص کی سبحان اللہ ہوئے الحمدللہ ہوئے د سوش مارل بیا یہاں د ټولو په ځای یو کاروم شتا چې دروازې په ابتدا کې یو 2 رکعات منځو کې په اخلاص دا د ټولو د پاره بس قائم مقام شو گویا کې 350 نعمتونو شکریا دی ادا شو په 2 رکعات. ہر مسجد تا چې داخله کې ادب پکاري او خاص کر دور تفسیر بیا چونکہ داخلے کے دا قرآن کریم نہ پارا دا قرآن کم آداب ظاہریہ انشاءاللہ رسول مقدمہ کی ممراضی آغا پکاری جو قرآن کریم تکیے نے ناول ادبم دے لیکن شرطم دے اگر شرط داری شدہ دا تقریر دا پارا مجلس نے چیتا سی مذاکرہ ہوئی دا درس مجلس دے درس کی ضروری داری سے تاسواری اور سردی خپل قرآن خپل کہ یہ سڑے خپل قرآن کریم نہ ساتھی ٹھیک دا منگا آغا شروع نہ آغا بار کینی آغا صفوف ہو کے نہ کینی اور دارنگی آغا بمون سرہ و رجسٹر کی نہیں داخل کہ کم داخل دی نو کم از کم آغاز خپل قرآن کریم پلاس کی خوصی نے انہی سی چھ پتہ لگی چاہو دے پدی نیت راغلے چھ قرآن زکم پیسی اور گولی شی پچھے وانے بڑوڑے سوک پکی پنسواروں پیسی اور کی سوک سکتی، نہیں وہ قرآن زالہ نہیں چاہتے سے.
دا دبم شو شرطم دے حیات ساتے دا اور قرآن کریم تا چی بیان ناستے نو ظاہر دارے چی توجہ بدے ورطی گورے ورطا پانے بم اڑے آیتون بم بکی روباسی نو ظاہر دارے چی تو بیا تکیانو آیا آنے بتا احتباق ہے ہاں لیکن تکیا خواستو کوئی جی مختے سے کتاب نہیں ہاں ادیتے مقصد نہیں سے سپانے مانے وارو نو تکیہ چی والی انداب دلیلی پدی چی دا سڑے ارادے نشت دیتا چی دے سجدہ کی دے اسی استراحت دراغلے آرام دراغلے دے اداب و ادب لحاظ کوئے نو دارنگی پدا سے مقامات دکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جمعہ دروازے خطبہ کی تذکیر و قرآن کا من کرو دے احتبان احتباب بھی جنی چیزواز زنگرانی چتکڑی اللہ سے جا سکڑی خان وہ خدا دی تب بیغم ہوئی کہ تب بیغم اناستے مجلس تذکیر کے مجلس قرآن کے احتبام نہ لگا ہے کاغذ پر کپڑے سری جگہ باز عرب ایزان لگ کپڑے پیدا کرو دا سے چوری جانتا بوڑھا گان پیدا کی توجہ للقرآن قرآن کریم تو توجہ آداب کی ادبم دے نو شرطم دے شرعی راجح قول سراغا شرعی شرطم دے اغداری سے تاسو پاو 10 کے قرآن تکینے پانے آڑے قرآن مسکین پاو 10 بانے کہتے بے 10 ہم جائز دے وہ صرف جائز ہے خصوص ثواب نہ نو چی ناس سے ثواب بگٹے نو چی گٹے نو پاو 10 کی کینے گا اور ظاہر خبر چی طہارت ظاہری اللہ سورہ مائدہ کیوں ذکر کرے دا ذکر چی طہارت باطنی سردا یوزیشی نو کمال پیدا شی سڑی گی باطن امپاکی نو ظاہر امپاکی ولی کیو پاکی او بل نہیں خدا نیم گڑتیا شوہا ظاہر کی پاکی باطن پلیت آخو انتہائی پلیت تے نمل مشرکون نجس ہاں کہ باطن پاکی لیکن پا ظاہر کی پاک نہ دے اور دا وقت کی سجدہ راشی دمانزہ وقت راشی اندے بس کئی جامع پلیت اللہ دا با کسی کو ایلو سیابہ کفتوہ ہے التا دمانزہ مسئلہ خونا دا قرآن مسئلہ یا المدثر قرآن کریم تپاس ہوئی قم فانذر نو جامع دیم پاک کی ساتا نو ظاہری معنی ملتدا سلور تفسیران تمنکو چدا مدد دے چھ پاکی جاموں کے قرآن تکینے جماعت تراشے مانزو وقت سی سیدی وقت سی چھ آخو کولی شکا نو دارنگ درس کی ناستلو کی افضل طریقہ کو حلقی لیکن حلقہ اس پر کثرت کی نشی جوڑے دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی 10 کثرت چی جوڑے دن جمعہ وقت کی جوڑے دن ذکر ویلو جمعہ کے با صفور مانے کینے اور حلقہ وانے جوڑا ہے صفور کینے ہاں امام طرف تا توجہ کا ہے استقبال الامام امام بخاری باب یہ خریب چونکہ اس میں حلقہ نشی جوڑو لے ذکر چیزیں کم دے آواز پر ترسی نہ نو دا صفوف بانے کی اصل دام دا مجلس یو سنت طریقہ دا اگر چی پا صفون دا صلات کے خدا نشت چی او سڑے دے زان دا پار زی متعین کیا آخو چی سوک مخ کی رائے مخ کی بھئی رسو رائے رسو دے لیکن دا پا کشتا چی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لیلینی منکم اولو الاحلام والنوحا ما تدی نزدیک ادری کی پا مانزہ کی نزدید راشی مانزہ کی چاکی چا عقل و پوئے زیادہ ہی دا دب دے صفون مانے دا سناسی ہے اگرچہ سبقیت سبب دے دا حقیت سکھ مخکر آلیا مخ کے مستحق دے لیکن کم چولو الاحلام والنوحانی کم از کم نابالغی
نابالغ بچی اگر صفون نے رست ادروائے، اگر رست طرف تک ہیں اور کم سے علم پوئے حلم عقل والی ادراک احساس پورا کولی شنارا مخ کی گیا اور دبم دے تقاضا کے دیو جندایت ساتے چسر واڑی واڑا کو کل بڑی نیمہ کی پاسی را پاسیم توجہم پورا نہیں کشرانی نو دے حدیث دا ادب پل آزمانی اگی تاسو و توئی چے رستو کینی ہاں ٹھیک دے چکلا آئی رستو کڑیشی بیا پا صف کی زین و پا صف کی بیا کینی ہے نکہ دا ادب شرعی دے جی کلا پا صف کی زین و رکے با دا بالغان سر ادریگی دا نشتا پا دلیل کی چھ پا صف کی زین او عرض شاد تودریگی لکا فقہ کرائی دا بے دلیل خبر ادودریگی صف کے خو لیکن رستو دے ادریگی ندا مجلسم دے سنت مطابق اچھلوائے چاہا بچی واڑا آغا پرست صفونو کی کینا ہے خواہی تا آغا آداب خواہ چکم آداب ضروری دو سیدلو کمروں کی مساجدوں کی مانزت پاسولی ہاں تو زنانوں پبارکی کل نور راضی اگر صبر آغلی آغی شکل آپ بشیر آولی آغدا سی بچی چی بیان کنٹرول نشی کولے پنور بانے درسون خراب ہوئی اور اس کالم ویلو بل کالم ویلو اس کال ودا پڑی اہتمام سرئی چاغ زنانا منگا نشو داخل ہولے پر درس کی شہیزان سر بشیر آولی اس کی یہ عہدائے بچی آغوی سنگے پریدم نبشتیک دا اللہ بولے وائے دا پوئے بل وقت آلہ در کی خیر کو زنگ مجلس میں خراب ہو درس ناغیر اخپل بچی نہ راولی دا سی بچی چا اخکتا پا درس کی ناستیشی لکان ٹھیک دا بدائی خدمت کی اخکتا پا درس کی خدا سی بچی او بچے چا درس کی ناستیم نشی او شور شغپم کی جڑاگانم کی نا پا نور بانی چونکی او مضرت و مفسدہ جوڑی زنانو لم پکاری چاہی دغسی حالت کی نراجی ہو دغسی زنانا منگا نشو داخلو درس تپارا تاسم دا کوشش مکوئی چھ کم کسان اگی سر مخ کی چرتا واڑو بچیو دان سر ایسی راولیو پا قرآن پوئی گی نا انکو قرآن کریم مانے پوئی گی اور در اداب مطابق ناستی نس پابندی نشتا پاگی درس آدابو کے اغدار شیچون کے قرآن کریم یا دا درس زمون اصل کی دا مسلمانانو دا افادے دا پار دے چاہی دا دین فیدے والی معنی ازدکی تفسیر ازدکی عقیدہ ازدکی عمل ازدکی دا دین سا احکام ازدکی چکم قرآن کریم کی دا پینڈے شیخ دا اللہ رحمتون دی پائے مشایخم اگر تے اوزل چاہو ایلتا زمین دور کے ازدس طالبان آگلی وارا طالبان دی ناظم مرتوی اگر داخلہ غواری اگر تے پا قرآن پا توحید پا خبر پوئی گی آو بس سمد قرآن دا درس او مقصد دا دی چی خلق عقیدہ ازدکی کہ قرآن نشی ازدکو لینا خیر سے نہیں ازدکی ورک آگیل داخلہ سمانا خیر لمگا آئیل داخلہ ورکو دید پارا چی عقیدہ ٹک شی اعمال ٹک شی احکام سے ازدکی طول قرآن نشی ازدکو لے ندی ازدکی آخر دے دغا پابندی نشتا دارنگ ملکی چکم جماعتونا و جمعیات تو قسمہ قسم جوڑشی خود کئی خپل یا سیاسی یا غیر سیاسی منگا پر درس کی پائی پابندی نہ لگوئے اس قسم چاہا طالب کی دیشی زمین اصول مطابق بدل تجون تیرے
ما ته ابتدا نه چې مقصد بدیه کې صرف د قرآن زکول طرف ته توجه هي دا مقصد بسوک زړه کې نه راوړي چې رده به زما ما چې کوم دیني ذکر ما چې پلان کې استاد نه کمیله می ذکر کوم ترجمه می ذکر آیا کوم مسلې می ذکر نه داغه مطابق بوي او چې داغه مطابق دی وانه وري نه خپشي نه دلته سینه صافه کړه پدې سینه پدې نیت د څوک نه راځي چې رده به زما د مسلک مطابق خبرې کوي ستا مسلک او زما مسلک به کې دي شي فرقي ستا فهم به جدای زما به جدای انظار د علماو کې خامخا فرقي پکاره چې دا فرق مون برداشت یو بل سره د بل وورو کا نو پدې نیت مراد چې دا به زما په طبيعت خبرې کوي اکوي نکړي نو زب خپایم نه په دې نیت راشي چې زوړ علم تاسو رښتنه علي ځان ترو سات او دته که سنې مسله ته معلومیږي ناغه وره که خو خدین مستیک د وایخلا مخکې د پاره خیر د منسوخ ناسخ منسوخ وګرځو کا به منسوخ کا که خو خدین نو ما یخلا ولیکن دغه کسانو د پاره چې دای د پوهه یا دای د علم یا دای د مسلک مطابق خبره په مجلس کې ونشي بل شان اوشي دا هیڅ قسم اجازت نشتا نه علمی نه اخلاقی په اس طریقہ چې د مرګرو سره په کمرو کې یا په جمعات کې باسونه کوي دا د باسونو لپاره دوره نه دا د قرآن لپاره صرف د پوهې دوره مسائل کزان سے چیڑے یا د شام د مسلک مطابق مثلا نه بس هغه ځان سره ساتي او کډیر خپکیږي نو وزان خفغان مت روای بیا مداخله گیا دا سے کسان چې په درس کې په مسله زمو خپکی د دوس نه د اعظمو کی چیرې بس دې نه دیزي هغه نه داخلي بلکې کله کله دا سکی کې یو تن هغه د ادب خلافو کی هغه زمانه مسلک مطابق خبر ونه شویا زما په مسلک باندې پکې رد راغی ادا چلو شو نو دے خپئی طلباء کے انتشار پیدا کی نو کریشی انتشار نہ مخ کی مونگے او باسو بیا وا خپکیږي نه دیو جن پدین نیتونو باندې سوګ نه راځي چیرې دې په زما د طبیعت مطابق خبرې کوي کریشی سائلم مان زیاتی خو لیکن دا پدې کې لازم نه چې تاسو د طبیعت خبره وزکو دا التزام دیو سړی نه کوي چې زما د مسلک مطابق خبره وي هغه تعصبات ضروری دار چې تعصب د ځوان نه لري کې کله چا لسانی تعصبی چې دا پښتون نه او دا به پارسی بات نه او دې دا تعصب راوړي د چا قومي تعصبی چې دا د یو قوم نه او زده بل قوم او پای کې اظهار تعصبات د ملک پراتی جوړ کې یا د شاه مذهبي تعصبي چې دا یو مذهب مقلد بل یا یو مقلد دی او بل غیر مقلد دی دي ته تعصبات وي دا د زون استل فرض دي د مسلمان کا حدیث کې تعصبات بدی بیان کړی دا چې دا خود جاهلیت کار دی بعضی عبارت تعویل کی چنجی دا تعصب نے تسلب دے وہ تسلب ٹک دشتا خو ثابت دے بالقرآن و سنت تسلب سے دی کلکیدل پا قرآن و پا حدیث بانے و کلکی گئے دا سی بل مسئلہ نشتے چیر قرآن و حدیث نہ سیوا دا قرآن و حدیث دلیل پہ نہیں اور پہ کلک شی اے تکلک نہ ہوئی آنکھ لکیدل منل دغه تعصب یا دغه قسم تسلب دا په دین کې ناروا ہے نو ٹھیک دے صاحب علم کې صاحب نظر کې بتا دے استاد نے سیز دکړي لیکن دلتا پاغه تعصب باندې راتل چې زه پاغه مسلک لکم او زدا منم نه نور نشم منلې یا مال پلان کې ترجمه ذکر او بل نشم منلې
دا علم دروازے پزان میں بندہ ہے دا تعصب انسان رندئی بالکل کرنی ہوا سے خراب شی فہم برباد شی وسعت پزان کے پیدا کے قرآن کریم کے تا سورائشی دو سیدھا یو چرے آگے تا قرآن کریم کلو تا حسد ہوئی حسد من عند انفسہم کلو تا بغی ہوئی اور دا ثابتی چی دق خلق تا ہدایت نہ حاصلی ہدایت چاہتا حاصلی یہدی الیہ من ینیب دا چاہ پزرکی چی انابت ہوئی دغت انابت ہوئی اما چی تفصیلوں کو چی زر صاف کہے اخپل تا چی سیج ذکری ادنی مینس کے حائل میں گردا ہے صاف و سینہ مانے درس اور ہے دین اور ہے قرآن و سنت خبر اور ہے دیتا انابت ہوئی دیتا کہ حق تا تخکارشی نو زڑا پرید بس آگے حق طرف تروانش اللہ ہدایت الگ ورکی چھ پہ انسان کی انابت ہی کن ہدایت عام دے دا قول دا قرآن پیوان توفیق دا عمل دا سر دا بنالے پہ انابت باندے یہدی الیہ من ینیب نزلونوں کی انابت پیدا کے انابت اللہ دا سبب کی دا پار دا ہدایت زد و اناد چنا بس ما فلان کی استاد نہ داوی دے زما فلان کے مسلک دے اور ز پائے با نکلا کے ابل اوزه کی کراچی کی مابل شقوا و اشارتن ویل شمچ انشاءاللہ اعظما خلاف کون کی تحریک شرع اگر ختمیدون کے رہتا اس سے بشارت در کو اغیل ناز نہ کئی چیزے بزے اس گرد مقبل صفائی کو این انشاءاللہ اللہ سے اعمال اللہ اکڑل چا زم تائید ہو شو کما مخ یو جرم کرو یو لس کال مخ کی نہ خلقو ماغا جرموں کو اور روان دی دیر اغیل دا عظام نہ کئی چیزا من کمالو کو انشاءاللہ لگے مودہ پس با پتو لگی شی بیئی منقلبی ینقلبون کراچے مرگرو چی کمی مخ کے ماتا مرگرے نوے اگر چی تقریباً اکثر زما شاگردان نہ زما درس ترادل اور نے مال چرت تقریر کو نے تقریر تا غوق کے خود اور پرون ابل داغی مینت شروع کو اور دو میٹنگے ما سرو کرو اویل چی ٹھیک دے زمگا آ طرف تب گور ہوئے لیکن تاثر زمون برات کرے منگ نائے معافی غاڑ اور دا منگ ظلم جاتے کرے تنظیم پہ حیثیت تم کرے اما اور تو یہ گورا تنظیم نے الہ مجوڑا خدا پخپل پا کی بعض کسان ہوئی چر دا تنظیم منگ الوہیت مرتبے تر رسولے ما قرآن کریم دا حدیث کی فرمائلو چلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا حدیث ہم چرت رسول دا دیو مسلک والا دا پارا خاص حدیث ہونا ہے کنا دا حس مخلوق تابعداری وانا کہے و معصیت دا خالق کی نو دا تنظیم مخلوق نہ استاسو چیزی مون خود تنظیم کیون سو کو خواہ سو کے دومر تڑون شئے دا تڑون ہوئی انشاءاللہ بس دا غزے خود بشارت دار کہ یکدو کے چرتے ہو تندو پا کی پادشی یہ بخو لیکن کم مرکزی کسان چھو نائی زخپل زین تا بوت دم مہنے معافیان تا غوختا اور اس ما سر وقتم کنی بعد پا کی جذبی والو چی مونگتا درس شروع کمیں درس آتا شروع کی کن بیا مونگ لوخ راکا چاو پا کال کے وی امیش دل ترازی مونگتا با درس کے نا خلق دے ہائی تا مونگا بیا مینت کو چو آغا تعصبات پریگ دے ما بلز دلتا یو بیان کی ویلو چرا مخ کی صدی دا قرآن کریم وان اللہ دا قرآن درسون بشمار زینوں کی شور اکڑل زمین دا استادانو پا دائی پا محبت و دائی پا اخلاص اس دا قرآن و دا حدیث دا دوارو صدی را روان پا دی صدی کی میں انشاءاللہ دا دوارو تسلطی دا رفتہ رفتہ بدا کسانو تا پخپل راجی نفستبق الخیرات کا پخپل اس نیک خصلتون تو یو بل نمخ کی شے کنا کسوک تاسو رستقین پشات مزے گورے پشات تلیہ تواشیر
باصورت دے مسئلے مقصدم داو چې چا دغه تعصب کړي غلط ننن اغي بیا پخپلا پای باندې پیمانه کی شرا کارے کند ولی او عاقل سره دا شکار کوي چې باز آیت پشیمانی بیا پای پیمانی او پیمانتیا ول بیا څه فائدہ نه ور کوي ناسیزون انشاءاللہ ختمیدون کی رزم سے جواب ته عزت نشتا او ما ملګرو میں ما یو خوبم لیدلې او خوب انشاءاللہ دې صدق تروان چې دغه مخالفت بالکل مړکی ما پدا سے حالت لیدلې همغه په خوشحالی صرف کوئی چې عقل چې کومه ته مرګري توحید سنت والو زموږ مرګري وہ صرف د تعصب په بیماری کې اخته الله ته انشاءاللہ بیماری لري کوي نو دیو جنا کدی درس کې سباجي مرګري داسي ناغي د داوري چې انشاءاللہ حق طرف تا اگر راجح طرف تا عام مرګري را روان دي نو دیو جنا یو انسان د وخت کې پشا کوشش نه کوي چې بس دوس پشا ته ځم نو دی کی خیر صراحتن ویلشم چې کوم مرګي کې او شیطانی وسوسه سره راغلی چې زبردست شیطانی حکم یا و پرې مرګرو باندې درس خراب کوم یا د يهودانو شانته بکار حکم چې امنو وجه النهار وکفروا اخره لرشه وقت کی شریک شه بیرسو کافر شه دا کې دنا داخلي فائدې نور کوي ابرے د انسان دین و دنیا تباہ کی ناغ خیالات د خپل ذہن نه لري کې یہ ہر جماعت چې تاسو حق کاری پای کی پابندی نشته او د حق طلب کوي ور سره دس آداب دی اخری آدابو کې بس دار نور بخ انشاءاللہ وقت په وقت باندې آداب د درس اور ہے آدابو کې بدایي چې حاضری با بر وقت ضروری ہے ورستو چې کوم کش کوي کنا ذا قامل الصلاه قاموا کو صلا دا نور خلق ځان سره ناراض کوي نو دا دعا بم لله ضرورت دعام ہے چې اعوذ بک اللهم اني اعوذ بک من الهم والحزن ځکه زموږ فکرونه او غمونه هم ډیری کړه نو دا دعا سار وخت وای مراد دی چې د اسباب نه الله موږ بچ کی اسباب د هم او د حزن دار من الجبن والبخل بزدلی چې بعضی یې پلان کې استاد مانا خپشي یا مقتدان بخپشي او یواتنه به وباسین زکه دې تورې له نظم دعا واړه چې بزدلان الله وجه کی باسره بزدل نه خو عاجز دے قاصر چورتای نو داغه دوجنا علم نکی دوره کې نشي شامل دي دعا واړه کړ نو دارنګ ول کسل چې الله موږ د نارستیان هم بچ کی او اخر کې من غلبۃ الدین وقهر الرجال او من ضلع الدین وغلبۃ الرجال بعضی مرګري شت قرضداري شي بعضی طالبان قرضداري شي نو د قرض او یا پټیږي د خلکو نه نسی دله ته بیان شرات دی چې پلان کی طالب قرضدار هم او بنانه بیا پیسې غواړي یا سن د نور خلقو په غلبې چرتا نو پنای وړي چې الله موږ د دینه بچ اوساتي نو مقصد څه ناراستی باندې کوي بلکې د موسی علیہ السلام په سنت با عمل کوي چې عجلت الیک رب لترضى د وخنم زرع غلې مخکې د وخنم مخکې راغلو کوم وخت مقرر شي دا غینه 15 منټه مخکې راځي پنیت دری شدا د دین او مجلس ته نو الله پر رضا کی کا تو دے وقت کی مناسب دار ہے کہ وہ بجے عام حاضری بھئی ٹھیک ہے گن ناظم سے ہاں کہ سو کو دکیا دا پارا نہ ہو ہم خوا وقتی دے ہاں وہ وقتی دے زونی میں شو خیر دے ونی میں بجے تا ونی میں بجے بانے با انشاءاللہ